نن د جمعې په ورځ سهار 10 بجې او 10 دقیقې یو ځل بیا د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې زلزلې مالي او ځاني زیان اړولی دی. د لومړنیو معلوماتو په اساس په یاده تازه پیښه کې 15 تنه شهیدان شوي او 11 نور ټپیان دي. ځایي خلک وایي چې پیښه د ګیان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د لوی ګیان او پوپلیو په سیمه کې رامنځته شوې ده. نن په 10 بجو د جمعې په ورځ باندې بیا زلزله وشوه لویه ستره ګیان کې او 14 شاوخوا کې مرګ او ژوبله رسېدلې ده. دا هغه سیمې دي چیرته چې 2 ورځې وړاندې زلزلې پکې د زرو کسانو ژوند اخیستی وو او تر 1.5 زر زیات کسان پکې متضرر شوي وو. پکتیکاوال له مرستندوی بنسټونو غواړي چې د زلزلې ځپلو سره د په هره برخه کې اړینې مرستې وکړي. دې خلکو سره چې یعنی مرستې وشي او کومکونه ورسره وشي، د خلک زوبل شول، تباه شول، برباد شول، خلک اوس هم تر خاورو لاندې دي، د خلک په لګیا دي چې یعنی کاږي یې دوم وار بیا زلزله وسوله. دا خلک ډېر عجل او بیړنۍ مرستو ضرورت لري، لکه له دې سره مرسته ونه دي نور هم له ژوبلت یا له ناخوالې سره مخامخ کېږي. پکتیکا کې له اوښتې ناورین سره سم په کور دننه او بهر ډیری هیوادونو، خیریه بنسټونو او عامو خلکو د زلزلې ځپلو سره د مرستې ورکولو لاس اوږد کړی دی.